د 1988 کال د ډسمبر 20 نیټه یوه ځوانه جوړه هلک او جلکۍ په چکر وتلی وو او غوښتل یې چې له ګڼه ګوڼې لرې یو د سکون ځای ته لاړ شي. په همدې خاطر هغوی په کالیفورنیا کې د هرمن لیک په لوري موټر وګرځاوه. په موټر کې ناست 14 کلنه جلکۍ بیټي لو جینسن او 19 کلن هلک ډیوډ فراډي دواړه له دې ناخبره وو چې یو نااشنا سړی د هغوی څارنه کوي. کله چې هغوی د هرمن لیک خواته ودرېدل نو د شا له خوا همهغه نااشنا سړی هم راورسېده او دوی دواړو ته یې وویل چې له موټر څخه راښکته شي. کله چې دوی انکار وکړ نو هغه نااشنا سړي د دوی د موټر په وروستي ټیر باندې د توپانچې ډز وکړ. ډیوډ او بیټي دواړه له موټر څخه راښکته شول او په منډو یې پیل وکړ چې له شا څخه هغه نااشنا سړي په دوی ډزې وکړې چې ډیوډ په سر ولګېد او بیټي 15 مرمۍ په ملا کې ولګېده. له دې حادثې وروسته هغه نااشنا سړی د پیښې له ځایه وتښتېده. همدا هغه زړه بوږنونکې پیښه وه چې د زمانې بدنام سیریل کیلر یا خونړی قاتل زودیک یې دنیا ته ور وپېژانده. زودیک د 20مې پېړۍ یو تر ټولو خطرناک او بېرحمه قاتل و. د 1980 او 1980 کالونو ترمنځ په خپلو بېرحمو حملو هغه په ټوله سان فرانسیسکو کې وحشت خپور کړی و. هغه به له قتل وروسته پولیسو ته لیکونه لیږل او په فخر سره به یې په خپلو قتلونو اعتراف کاوه. جالبه لا دا وه چې هغه به پولیسو ته د ده د قتلونو د معلومولو لپاره نقل هم ورکاوه. له لومړیو 2 قتلونو وروسته هغه خپل ځان ورک کړی و، خو له 6 میاشتو وروسته له 2 نوي قتلونو سره یو ځل بیا راڅرګند شو. د 1989 کال د جولای 4 نیټه دا په امریکا کې د خپلواکۍ د لمانځلو ورځ وه. 18 کلنه ډارلین فیرن او 14 کلن مایکل میچل د اور لوبې لیدلو لپاره په خپل موټر کې روان وو. هغوی پوه شول چې یو نااشنا موټر د هغوی څارنه کوي. د هغه موټر د خطا ایستلو لپاره هغوی د یو پارکینګ ته موټر ور وګرځاوه، خو هغه نااشنا څارونکی هم د دوی له شا پارکینګ ته ورغی. لومړی هغه نااشنا د دوی په خوا کې موټر ودراوه، خو څو شېبې وروسته یې موټر له هغه ځایه روان کړ. د دې په لیدو ډارلین او مایکل د سکون ساه واخیسته، خو دا سکون د څو شېبو میلمه و. هغه نااشنا موټر یو ځل بیا راغی او د دوی د موټر شاته په درېدو یې د دوی لاره بنده کړه. له هغه موټر څخه یو سړی راښکته شو چې په لاس کې یو ډیر تیز لاسي څراغ هم موجود و. څراغ یې د ډارلین او مایکل سترګو ته مخامخ ونیو. په لومړي سر کې دوی فکر وکړ چې شاید کوم پولیس افسر به وي، خو له همدې سره هغه نااشنا سړي په دوی د مرمیو باران پیل کړ. د دوی له ویشتلو وروسته هغه نااشنا سړی په خپل موټر کې کېناسته او له هغه ځایه وتښتېده. ډارلین د پیښې په ځای کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، خو مایکل په ټپي حالت کې لا ژوندی پاتې و. څو شېبې وروسته هلته 3 ماشومان راغلل او د دې حالت په لیدلو یې سم د لاسه پولیس راوغوښتل. مایکل د قاتل څېره لیدلې وه چې وروسته د هغه په مرسته پولیسو د قاتل انځور هم جوړ کړی و. د دې واقعې تر ټولو حیرانونکې شیبه دا وه چې په هغه شپه له قتل وروسته په 12 بجو او 40 دقیقو د والیو پولیس سټیشن ته یو نااشنا سړي د سړک د غاړې له ټلیفون څخه زنګ هم وهلی و، خو پرته له څه ویلو یې اړیکه پرې کړې وه. دا د قاتل زودیک له لوري پولیسو سره نیول شوې لومړۍ اړیکه وه. وروسته له یوې میاشتې د 1989 کال د اګست په لومړۍ نیټه زودیک 3 مختلفو ورځپاڼو ته لیکونه ولېږل. هغه په هرمن لیک او د خپلواکۍ په ورځ د یو پارک په پارکینګ کې د شویو قتلونو پړه په غاړه اخیستې وه. هغه د خپلې خبرې د ثابتولو لپاره ځینې داسې شواهد هم وړاندې کړي وو چې یوازې پولیسو ته معلوم وو. د مثال په توګه چې هغه څه ډول مرمۍ استعمال کړې وې، مړه شوي کسان څو مرمۍ لګېدلي وو او د هغوی څه ډول جامې په تن وې. هغه له دې لیکونو سره د شویو قتلونو په اړه نقل هم لیږلی وو او اخطار یې ورکړی وو که دا نقلونه په ورځپاڼو کې خپاره نشي نو هغه به نور قتلونه هم ترسره کړي. د هغه ورکړل شوی نقل استخباراتي ادارو ته ولېږل شو، خو هغوی معلوم نشو کړای. په بله ورځ کله چې هغه نقل په ورځپاڼو کې خپور شو، په سن فرانسیسکو کې یوې میرمنې په هغه ورځ هغه نقل معلوم کړ چې زودیک پکې لیکلی وو: زما د قتل کول خوښیږي ځکه دا یو ډیر ښه ساعتېری دی. د انسانانو وژل ماته په ځنګل کې د حیواناتو له ښکار څخه ډیر خوند راکوي ځکه انسان تر ټولو خطرناک ځناور دی چې باید ووژل شي. دا د زودیک الفاظ وو چې هغه په خپل نقل کې پولیسو او ورځپاڼو ته لیږلي وو، او هغه دا هم لیکلي وو چې هغه له مرګ وروسته په بیا ژوندي کېدو عقیده لري او کوم خلک چې دی یې وژني له مرګ وروسته به په دوهم ژوند کې د ده غلامان وي.
ورځپاڼو ته له دې لیکونو لیږلو وروسته تر 2 میاشتو پورې خاموشي وه، خو 2 میاشتې وروسته زوډیک له یوې بلې قضیې سره یو ځل بیا راڅرګند شو. د 1989 کال د سپتمبر 28مه نیټه 2 زده کوونکي، یو هلک او جلکۍ د میلې لپاره د کالیفورنیا د بریسا لیک خواته تللي وو. 20 کلن براین هارټنل او 22 کلنه سیسیلیا شیفرډ. هغوی ولیدل چې یو نااشنا سړی چې تور ماسک یې اچولی او په جامو یې د زوډیک نښان هم موجود دی د دوی خواته را روان دی. له رسېدو سره سم زوډیک خپله توپانچه د هغوی په لوري ونیوله او له هغوی یې پیسې او د موټر کیلۍ وغوښتلې. له براین سره په هغه وخت کې 15 پیسې موجودې وې چې هغه د موټر له کیلیو سره یو ځای زوډیک ته ورکړلې. زوډیک د موټر کیلۍ بیرته براین ته ورکړې او په یو رسۍ یې د هغوی دواړو لاسونه وتړل. وروسته له دې هغه خپل چاقو راواخیسته او په هلک او جلکۍ یې بې شماره د چاقو ګزارونه وکړل. په دې فکر چې دواړه مړه شوي دي، زوډیک د هغوی د موټر په لوري لاړ او د هغوی د موټر په دروازه یې یو پیغام ولیکه. په هغه پیغام کې د قتل ځای، نیټه، وخت او د قتل لپاره د استعمال شوي وسلې نوم هم لیکلی وو. د دې پیغام له لیکلو وروسته زوډیک له هغه ځایه وتښتېده. د قتل په ځای کې یو کب نیونکي هلک او جلکۍ په ټپي حالت کې ولیدل چې لا یې په بدن کې ساه موجوده وه. روغتون ته له لیږدول کېدو وروسته سیسیلیا د سختو ټپونو له کبله خپل ژوند د لاسه ورکړ، خو د براین حالت ښه و. براین پولیسو ته د پیښې ټول جزئیات بیان کړل. د خپل وروستي قتل په څیر دا وار هم زوډیک له قتل وروسته د شپې په 2:40 دقیقو پولیسو ته ټلیفون وکړ او د پیښې په اړه یې ټول معلومات ورکړل. دلته پولیسو د زوډیک په قتلونو کې ځینو نقطو ته پام شو. لومړی، زوډیک به یوازې ځوان هلکان او نجونې په نښه کولې. دوهم، هغه به د رخصتیو په ورځو کې خپلې حملې کولې. دریم، هغه به د شپې ناوخته او یا هم د ماښام په وخت کې د قتل اراده کوله. څلورم، هغه به له قتل وروسته په ډیر فخر په خپلو قتلونو اعتراف کاوه او پولیسو ته به یې چیلنج ورکاوه. پنځم، هغه به ډیری قتلونه په هغه ځای کې کول چیرته چې به هلکان او جنکۍ د ساعتیرۍ لپاره تلل. شپږم، هغه به ډیری قتلونه په موټر کې کول. اووم، هغه به ډیری قتلونه د اوبو شاوخواته ترسره کول. له دې 7 نقطو معلومیږي چې شاید هغه په محبت کې ماتې خوړلې وي او یا هم له ځوانو نجونو څخه سخت نفرت لري، ځکه چې په وروستیو 3 حملو کې یوه جلکۍ هم ژوندۍ نه وه پاتې شوې. خو پولیسو ته دا معلومه نه وه چې زوډیک په خپله راتلونکې حمله کې د دې نقطو خلاف عمل کوي. له وروستي قتل یوازې 2 اونۍ وروسته د 1989 کال د اکتوبر په 11مه نیټه د شپې په 9:30 زوډیک یو د ټکسي موټروان ودراوه او هغه ته یې وویل چې دی د میپل سټریټ په لوري یوسي. کله چې د ټکسي موټروان خپل منزل ته ورسېده، زوډیک لومړی د موټر د درېدو انتظار وکړ او وروسته یې د شا لخوا د ټکسي موټروان په سر په مرمیو ویشت. له هغه وروسته زوډیک د موټر مخکینۍ دروازې ته ورغی او د موټروان له جامو یې یوه ټوټه راپرې کړه او له ځان سره یې یوړله. د دې قتل په وخت د هغه ځای خواته موجود د یو بلډینګ په 2هم منزل کې ولاړو 2 ماشومانو دا هر څه په خپلو سترګو ولیدل او سم د لاسه یې پولیسو ته خبر ورکړ. خو هغوی یوه تیروتنه وکړه، هغه دا چې هغوی پولیسو ته د معلوماتو په ورکولو کې د زوډیک د پستوکي رنګ تور یاد کړی وو، حال دا چې د زوډیک د پستوکي رنګ سپین وو. په هغه ساحه کې د پولیسو یو موټر په ګزمه بوخت وو. کله چې هغوی د میپل سټریټ په لوري ور وګرځېدل نو په لاره کې یې په زوډیک سترګې ولګېدې چې د سړک غاړې ته پیاده روان وو. خو دا چې پولیسو ته هغه ماشومانو د قاتل رنګ تور یاد کړی وو او د زوډیک پستوکی سپین وو، نو ځکه پولیسو په هغه ډیر شک ونه کړ. پولیسو له زوډیک څخه وپوښتل چې آیا هغه په دې ساحه کې کوم نااشنا سړی لیدلی دی. زوډیک ورته وویل چې هو، هغه په هغه بله کوڅه کې یو کس توپانچه په لاس روان لیدلی وو. پولیس په وارخطایي په هغه لوري لاړل چې زوډیک ورته ښودلی وو. که چیرته پولیس له موټره ښکته شوي وای او د زوډیک خواته ورغلی وای، نو د هغه په جاکټ به یې د وینو نښې حتمن لیدلې وې. زوډیک یو ځل بیا د پولیسو له منګولو په تیښته بریالی شو، خو پولیسو ته له هغه ټکسي موټر څخه د زوډیک د ګوتو نښانونه په لاس ورغلل.
څو ورځې وروسته زوډیک یو ځل بیا ورځپاڼو ته لیکونه ولېږل او د ټکسي چلوونکي د قتل کیسه یې ټکي په ټکي پکې لیکلې وه او د ثبوت لپاره یې هغه د ټکسي د موټروان د کمیس ټوټه هم ورسره ورلېږلې وه. دا وار هغه د ښوونځي د زده کوونکو په بس د حملې کولو اخطار ورکړ. له دې اخطار سره په ټوله سیمه کې د ډار څادر خپور شوی و. پولیسو څو ورځې د ښوونځیو د بسونو څارنه کوله خو د ښوونځیو په بسونو هیڅ ډول حمله ونه شوه. کومو ماشومانو چې زوډیک یې لیدلی و د هغوی د معلوماتو په اساس د زوډیک یو نوی انځور جوړ کړی شو او د ښار په ټولو ټکسي چلوونکو وویشل شو. خو دا ځل زوډیک له یوې نوې طریقې سره میدان ته راښکته شو. د ټکسي چلوونکي له قتل پوره 10 ورځې وروسته د 1989 کال د اکتوبر په 22مه نیټه زوډیک د اوکلند پولیس سټیشن سره اړیکه ونیوله او ویې ویل چې هغه د هغه وخت یو مشهور وکیل میلووین بیلی سره په یوه تلویزیوني خپرونه کې خبرې کول غواړي. دا د چینل 7 په نوم د یو تلویزیون خپرونه وه چې په هغه ورځ له خپل وخت څخه وړاندې پیل شوه. له یو څه وخت انتظار وروسته زوډیک تلیفون وکړ خو اړیکه یې بیرته پرې کړه. خو په دوهم وار چې هغه تلیفون وکړ نو اړیکه یې ډیر وخت روانه وه. د تلیفوني خبرو په مهال زوډیک خپل اصلي نوم سام یاد کړ. د ټولې خپرونې په اوږدو کې هغه 15 ځله اړیکه ټینګه کړه چې یوازې 12 اړیکې یې په ژوندۍ ډول خپرې شوې. د اړیکې په مهال وکیل له زوډیک نه پوښتنې وکړې خو هغه ګډوډ ځوابونه ورکړل. خو وروسته معلومه شو چې دا ټلیفون زوډیک نه و کړی ځکه کومو خلکو چې د زوډیک اصلي اواز اوریدلی و هغوی ټولو وویل چې دا د زوډیک غږ نه دی. له څېړنو وروسته معلومه شو چې دا ټلیفون د ناپا سټیټ په نوم له یو روغتون څخه یو رواني ناروغ کړی و. له دې مسخره تلویزیوني خپرونې څو اونۍ وروسته زوډیک ورځپاڼو ته 2 لیکونه نور هم ولېږل. د دې لیکونو په منځ کې یو رمز ته ورته نقل هم موجود و چې هغه غوښتل چې یو ځل بیا په ورځپاڼو کې خپور شي. لومړی نقل خو ډیر ژر حل کړای شوی و خو دا نوی نقل دومره سخت و چې تر راتلونکو 50 کالونو چا حل نشو کړای. څو کاله وړاندې په 2020 کال کې 3 نقل حل کوونکو دا نقل د کمپیوټر په مرسته حل کړ. په دې نقل کې څه خاص نه و موجود خو یوازې مهمه نکته دا و چې هغه ویلی و چې هغه تلویزیوني خپرونې سره اړیکه نیونکی دی نه و. خو په هغه وروستیو 2 لیکونو کې چې هغه ورځپاڼو ته لیږلي وو پولیسو ته بالاخره یوه نښه په لاس ورله. زوډیک دا وار پولیسو ته اخطار ورکړی و چې هغه یو بم هم جوړ کړی دی چې د هغه د کور په زیرزمیني کې پروت دی. په 2 پاڼو لیکل شوي دې پیغام کې یوازې همدا یوه نکته اړینه وه، یعنې که د هغه خبره رښتیا وي نو د دې مطلب دا دی چې هغه په کوم اپارتمان کې نه بلکې په یو کور کې اوسیږي چیرته چې زیرزمیني هم موجوده ده. په هغه وخت کې به په ځینو ځانګړو سیمو کې زیرزمیني موجودې وي چې په اسانۍ پیدا کېدلی شوی او ښایي د زوډیک دې غلطي له پولیسو سره د هغه په پیدا کولو کې مرسته کړې وای. له دې لیکونو 15 میاشتې وروسته د 1980 کال د مارچ په 22مه نیټه زوډیک د 132 په نوم په یوه لویه لاره کې د کاتلین جونز په نوم د یوې میرمنې د اختطاف کوښښ وکړ. خو د کاتلین بخت پیدار و چې د زوډیک له لاسونو په تیښته بریالی شوه. کله چې پولیسو هغه میرمنې ته د زوډیک انځور ورښکاره کړ نو هغې پرته له ځنډه وپېژانده. په راتلونکو 4 کالونو کې زوډیک ورځپاڼو ته 2 لیکونه راولېږل چې په ځینو کې به یې د قتلونو اخطار ورکاوه او په ځینو نورو کې به یې وروسته له قتلونو د هغه کیسې او معلومات لیکل. په یو لیک کې هغه د بم د ځای په اړه معلومات هم لیکلي وو خو په هغه ځای کې نه پولیسو ته کوم بم په لاس ورغی او نه هم کله کومه چاودنه وشوه. هغه خپل وروستی لیک د 1984 کال د جنوري په 13مه نیټه ورځپاڼو ته ولېږه په کوم کې چې هغه د خپلو قتلونو شمیر داسې لیکلی وو: می 37 SFPD0 یعنی ما 30 قتلونه کړي دي خو د سان فرانسیسکو د پولیسو د قتلونو شمیر 0 دی. پولیسو او نورو لویو دولتي ادارو لکه CIA د زوډیک په اړه ژوره څېړنه وکړه. د هغوی په وینا چې زوډیک کوم عام انسان نه بلکې د پوځ د یو لوی سرتیري په شان معلومات لري. د پیښو له ځایه هم چې کوم د بوټونو چاپونه موندل شوي وو هغه د وینګ واکر بوټونو په څیر وو چې یوازې له پوځي سرتیرو سره موجود وي او له دې ورهاخوا د هغه د قتلونو سټایل او د رمز لرونکو نقلونو لیږل هم ښایي هغه له پوځي زده کړو څخه ترلاسه کړي وي.
دا چې هغه په ټوله امریکا کې د ډار ماحول خپور کړی وو نو د خلکو ډیره توجه یې هم حاصله کړې وه. د دې په جریان کې ځینو خلکو د توجه حاصلولو لپاره په دروغو ځانونه په زوډیک معرفي کړي وو چې له همدې کبله د اصلي زوډیک نیول پولیسو ته نور هم ستونزمن شول. په لومړیو کې پولیسو د آرتر لی ایلین په نوم په یو کس د زوډیک شک کړی وو ځکه یو خو هغه پوځي مخینه درلودله او بل له هغه سره یو لاسي ساعت نیول شوی وو چې زوډیک پرې لیکلی وو او د زوډیک نښان هم پرې جوړ شوی وو خو نه د آرتر د لاس لیک او نه هم د ګوتو نښانونه له زوډیک سره سمون وخوړ. د څو کالونو بند تیرولو وروسته هغه په 1992 کال کې له دې دنیا سترګې پټې کړې. د پولیسو دوهم شک په ریچارډ ګایکواسکي نومي شخص باندې وو ځکه چې د هغه څیره زوډیک ته ورته وه خو له دې پرته نه د هغه د لاس خط او نه هم د ګوتو نښانونو له زوډیک سره سمون وخوړ. پولیسو له 500 ډیر کسان د زوډیک په ګمان نیولي وو خو له هغوی یو هم په پوره توګه د زوډیک له نښو نښانو سره برابر نه وو. پرته له شکه چې د زوډیک قتلونه په دنیا کې ډیر مشهور شول